صحیح بخاری صحیح مسلم. اللہ اکبر. منکرین و حدیثو کی دا حدیث نے چکم منکر دی دی کہ وہ فتنہ بعضو دی ورزو کی گرم کڑی اگر کہ دا فتنہ دا پخانہ دا نو اگر جاہل کم عقلہ زمان پہ خبر باندی رد کڑی دن راتے ہو کسوی ما یو بیان کی دا ویلو ما منگ چل امام بخاری رحمه اللہ دا کتاب وایو نغون ربانی ذکر نو اگر زمان دا خبری پیخی کڑی دی او خاندلی دی پوری چستا سو امام بخاری کتاب تا گنے ذکر زمان خوی نزگی غور خوی سب دا اللہ کتاب تا زگی جواب دا دی مسئلے آگا دا دے ما تا کسان ہوئی جواب گور جاہل لسوک جواب نہ ورکی لکه دیسی مولیان شتی چی اگوی پا حدیثونو بانی اعتراض کرده شتی علمی اعتراضونه کرده اگر که اعتراضونه کمزوری دی خو خبر ایسی علمی اصولو کی او یو سڑے لگا ڈکوسلی ولی کنزلی او بدماشی او بدی ردی دی سوک جوابونه نکی قرآن چی وی منگ اورو پا منگ غونه زکش او دا فتنه دا قشانی عوامو توصیه دی قرآن نو دا منگ چی دی حدیثونو سے دور محبت کولی کو خو قرآن کرتا اللہ ویلی دی کنا ذکر خو منگ دی حدیثونو سر محبت تی ذکر چی اللہ راتا ویلی دی نو چی قرآن منی حدیثونو سر محبت کی بلد دا قرآن سر زمانگ سر محبت تی الحمدللہ وشو سڑی لده قرآن تلاوت نورزی ذکر اول ویم دیسی کسانو تا زمین راشی زمان ما شمانان چی کم دی بچی دا وہ تو کالو زمان ما شمانان چی کم دی اول دا ابوی سرکین قرآن صحیح کئی وہ تو کالو ما شمانان تو الحمدللہ قرآن نصیح دی اول راشی دا قرآن تلاوت سکی اگر صحیح کی دقا ما شمانانو سرکی نہیں ابو تو تلاوت صحیح کی اول دا غین بعدو بیا خبر کو جی با قرآن سوک مین دی زمان دا وہ تو کالو ما شم دی قرآن صحیح ہوئیو دا دوی آغا چی و تا مولاوی و علامہ و مبتی آغا قرآن تلاوت نورجی آغا دی با قرآن مہینی و منگ دینی و مہین عجیبا ندا قرآن تا تداوی حدیثونو سر منی حدیثونو باندی با عمل کے وما تاکم الرسول فخذو وما نهاکم عنه فانتهو دا چاوی لی اللہ ویلی سچی پیغمبر دروڑی لی وائلی دا سنے چی منع کری زانتی منع کی دا خود اللہ خبر ہے پاچی دا امام بخاری رحمه اللہ دا کتاب سر پا منگ بانی چی دا غنی ذکر شینو دا خوز بیام ہوئے وجہ دا کمقلان ندی پو دا کمقل دی امام بخاری رحمه اللہ کتاب چی منگ وایو منگ دا پیغمبر حدیثونو وایو دا حدیثونو سر منگ بانی غنی ذکر شی زکر چی دا ایمان کیفیتم بدل شی کنا دیکھولا پورا روایت یا دی منگ چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نم وورو پا منگ بانی غنی ذکر شی منگ چی دا صحابی نم وورو پا منگ غنی ذکر شی تاسو چی اس دا حدیثونو وورو دا دیر ناشتانو پسڑی غنی نزک کی ایمان دا سڑی ندیری زمان خوجوی دا قرآن سر صرف غنی ذکر شی گورا خبر دادا چی ہر آغا سر چی پتا بندی اثرو کی اگی سر غنی ذکر شی دا خود دین خبری دین دا تیدر کا کلنا کل دنیاوی خبرین پسڑی دو ما سرو کی چی غنی بی ذکر شی کنا نزکی کی چرتا و جیسا میں وقتا چتا نو دری کلتا دا یری خبر واوری بدن دی سمحسوس ہے نو دا کم اقلانو خبری زمان خوجوی صرف قرآن سر زمان گا الحمدللہ منگ چی قرآن وایو زمان گا دا جسم ویختا ودریگی دا اثر دلاس الحمدللہ ورسر دا پیغمبر حدیثون چی وایو هم اقشان کیفیتی زکا چی کم رب چی دا قرآن علی گره دا کن اغل سوی من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ چاچی دا پیغمبر منل دا اللہ منل زکا منگ دا پیغمبر منل چاچی دا پیغمبر منل دا اللہ منل دا اس نی فتنہ دا قرآن بتا دا با قرآن یادی بدی دوکا کی بدی دوکا نیش لکہ اسے سڑے تا داوی تا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داوی اللہ اس گور اللہ و پیغمبر دشمن کئی یعنی تا دا پیغمبر خبر کئی تا چی دا پیغمبر منی ولی منی اللہ دا تویلی دا خوازی ہے دا
نو اوس یو مولوي صاحب بیان وکړي چې وګوره دی وایي چې پیغمبر موږ وایو الله ویلي دي. دا خو ته الله او پیغمبر یو بل ته ودرې. دا پیغمبر خو رالیږلی دی الله دی. دا خو موږ ته دی الله ویلي چې دی پیغمبر ومنئ. الله د دې پیغمبر سره محبت کوي، موږ سره محبت کوو. الله ورته وحي کړی دی زموږ په ایمان دی. نو قرآن او حدیث څوک په مقابله کې نه ودرئ. قرآن الله را لیږلی دی، آسماني کتاب دی، وضاحت یې په حدیثونو کې شوی دی. اوس وضاحت او هغه وحي د الله قرآن چې کوم دی هغه به ته یو بل سره مقابله کې ودرئ. کمقلانو کار دی. خیر خبر رانه بل ځای ته ځي، خو خلاصه ده لنډه، دغه ټولو ته زما دا پیغام دی، ویې رسوئ ورته. او په هره طریقه چې امام بخاري رحمه الله زمونږ د سر تاج، زمونږ د زړه سر، که دا پوزه ککړه کې په دې خاورو کې راته داسې راکاږي که نه، امام بخاري زمونږ د سر تاج دی. شک پکې شته؟ امام بخاري زمونږ د زړه سر دی. څه شک پکې شته؟ هېڅ شک پکې نشته. ولې پې مین یو؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو خدمت یې کړی. امام بخاري او د هغه شان هغه وخت کې الله هغه له ورکړی چې موږ ووینو. دا موږ چې اوس ناست څوک پکې وو او د نن 1200 کاله مخکې تېر شوی دی. هغه شان یې شتي موږ ولیدو او دا شان به یي او موږ به نه یو. دا چې څوک په امام بخاري باندې ردونه کوي که نه، که د پښتنو مولیان دي، که د پنجابیانو دي، او که هغه د عربو دي، دوی به نه یي او د امام بخاري ذکر به یي انشاءالله. ډېر داسې به امام بخاري پورې نښتي وو د هغه په کتاب پورې. ټول تلي که نه یې تلي؟ ذکر د چا پاتې شو؟ د امام بخاري. هغه چا چې برت کړی څوک یادوي؟ هغه څوک یادوي؟ نو الله دې د امام بخاري رحمه الله سره زمونږ ملاقات په جنت کې وکړي. چا په ما باندې رد کړی و ډېر ناشنا همدغه منکرین حدیثو کې، وایي دې دا ولې نه وایي چې الله دې موږ ته د پیغمبر دیدن نصیب کړي چې امام بخاري دیدن غواړي. د وړو خبرې دي. لکه اوس یو سړی دا وایي چې یا الله د پلار سره مې جنت کې یو ځای کا. بل وایي ته دا ولې نه وایي چې پیغمبر سره مې یو ځای کا؟ خو مسلمان دی، خو دا غواړي چې پیغمبر سره مې یو ځای کا. خو د دې مناسب دعا یې دا وکړه، وایي الله پلار سره مې جنت کې یو ځای کا. دې کیسه. او چې یو سړی دا وایي چې الله د امام بخاري سره مې جنت کې یو ځای کا، ولې د دې مطلب دا دی چې پیغمبر سره نه غواړم. دی چې د امام بخاري سره د دومره محبت کوي جنت کې ورسره یو ځای کېدو غواړي، خو د پیغمبر سره محبت دی که نه. دوی په اصل خبره نه دي پوه. امام بخاري نه زموږ نسبي دی، نه زموږ قومیز دی، نه زموږ سره بل څه شراکت دی. دا ټول موږ لیدلی هم نه دی، خو دا څومره محبت چې ورسره زموږ دی په دې چې دغه سړی په پیغمبر ډېر مین و. او هر څوک چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت کوي زموږ سره محبت دی. که هغه امام بخاري دی، که هغه امام ابو حنیفه دی، که هغه امام مالک دی، که هغه امام شافعي دی، که هغه امام احمد بن حنبل دی، که هغه امام مسلم دی، امام نسائی دی، که هغه زموږ د کلي ملا دی، که هغه سابیاق صاحب دی، که هغه استاد جي دی، که هغه مفتي صاحب دی، که هغه عام سړی دی، که هغه نهي دی، که هغه قصابي دی، که هغه پښتن دی، که هغه میا دی، که مولا دی، او که هر شی دی چې د الله سره او د الله د پیغمبر سره محبت دي، زموږ سره محبت دي. بس خبره ختمه شو. که نه څه پکې پاتې دي؟ عجیبه دا د ذکر نه کله سوچ کوم زم سړی چې د خپلې مقابلې مرتبې سړی وګوري، سړی ورسره لګیایي. اوس په کار دغه کسان لدارې چې داسې کسان پیدا کړي چې د قرآن تلاوت غلط کوي، دوی سره به مقابله کې چې غلط دی هم لګیا دی، غلط هغه هم لګیا دی، حدیث دله هم نه ورځي، هغه هم نه ورځي، دواړه د یو بل سره لګیا اوسي. نور څوک پاتې نه شو په امت کې، لاس چاته واچولی شو. یعنې امام بخاري ته ابل یو کس وی پلانی د لیکلي کړي والعیاذ بالله، وی پلانی په امام بخاري سم سر وچورلو، پلانی او پلانی سره پلانی او د هغه سره د پلانی که او د پلانی نه د ټوله دنیا ډکه کا. داسې پلانیان که ته د ټوله دنیا چې ډکه کړي د امام بخاري باندې به دوی سر وچورلی. دا څه خبره شو؟ امام بخاري خو حدیثونه راوړي دي، اخو موږ ته زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم رانږدې کړی دی. دا موږ چې داسې ښایسته کینو موږ وایو پیغمبر دا ویلي، پیغمبر دا ویلي. دغه سړي پکې ګټ لاس دی د الله د توفیق نه بعد. دا سند موږ ته هغه رارسولی. نو یو سړي موږ هل جزاء الاحسان الا الاحسان،
د خوب بدله کې خلک ښه کوي موږ سره ښه کړي دي نو جواب به دا ورکړو ځکه سلف دا وایي یعنی پخواني د دین مشران او د اوسه پورې علما څه وایي وایي دا امت باندې د امام بخاري دومره قرض دی چې قیامته پورې نشي ورکولی په دې ټول امت باندې د امام بخاري دومره لوی قرض دی چې دوی د قیامته پورې دغه هغه قرض نشي ادا کولی دومره خدمت هغه د حدیثونو کړی او یو سړی راپاسې قرآن ولا نه ورځي او حدیث ولا نه ورځي عربي ولا نه ورځي او هغه لګیا شي امام بخاري بس خبره اخره زمانه ده او د دین به هم عجیبه ډېر صحیح نه او خپلو ایمانونو خیال ساتئ دا فتنې به ځي راځي او قرآن او حدیث به د قیامته پورې